وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. دا اوس د يهوديانو مخکې حسد ذکر شو، نو اوس دا غ حسد ذکر کوي، بیان دا حسد د يهوديانو دی. وَإِذَا قِيلَ کله چې ویل شي لهم دوی ته آمنوا ایمان راوړئ بما پاک کتاب باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی. دی عذرونه باندې شروع کړل دي. عذر داو قالو دی وی نؤمنو مونږ ایمان راوړو بما پاک کتاب باندې انزل علینا چې نازل شوی دی په مونږ باندې، بس هغه کافی ده. زمونږ د پاره یو کتاب شته چې هغه تورات دی، بل کتاب نشو منلی. ويكفرون بما وراءه انکار کوي دوی دا کتاب نه چې ما سوا دی کتاب نه. ويكفرون انکار کوي بما دا کتاب نه وراءه چې سوا دی نه، اند قرآن انکار کوي. الله وی هو الحق او دا کتاب حق دی، او هو الحق حال دا کتاب حق دی. مصدقا تصدیق کوونکی کتاب دی ما دا کتاب ما هم چې سره موجود دی. چې د ایمان بما انزل الله ورته ویل شو، ویل بس منګل چې کوم کتاب الله را لګل هغه کافی دی. الله وی بل کتاب به نه منو، بس دا یو کتاب زمونږ لپاره کافی دی. الله وی دا بل کتاب منلو لپاره کار زکو چې دا خو د هغه کتاب تکذیب نه کوي بلکې دا غي تصدیق کوي، لہذا دوانه به منلې او چې نه منو او د عذر وکونو الله وی ورته چې دا عذر مقابل قبول نه دی. ولې نه دی؟ ځکه نه دی چې تاسو به خپل دعوه کې هم دروغ جنئ. تاسو دا وایي چې موږ په خپل کتاب باندې ایمان راوړو، دا هم دروغ وایي. دروغ ذکر دي چې ول تاسو په کتاب کې دا خبره لیکلې و دا الله طرف نه دا حکم او چې تاسو پیغمبرانو نه کوي. نو تاسو چې د الله پیغمبران وجل انبیا تاسو وجل، نو د انبیا د قتل حکم په تورات کې نو معلومه ده شو تاسو اړو کتاب منلو ته تیار نه، تاسو اسې دروغ باندې دي. نو قل وایا ورته الزامي جواب ده، وایا ورته لما فلما تقتلون ولي وجل تاسو انبیا الله د الله پیغمبران د الله پیغمبران ولي وجل من قبل مخکې تاسو پیغمبران د موسی علیہ السلام نه مخکې ولي وجل دي. ان کنتم مؤمنین کتا سو ایمان راوړی په خپل کتاب باندې، کتا سو خپل کتاب باندې ان کنتم مؤمنین لکتابکم، کتا سو خپل کتاب باندې دا ولي وجل دروغ وای تاسو. ولقد جاءكم موسى بالبينات بلدا چې تاسو د کتاب په موسی علیہ السلام نازل شو، تاسو دغه موسی علیہ السلام نه دی منل نه، او دغه موسی علیہ السلام چې تاسو پیغمبر دی، تاسو په دغه کتاب په سلال کوه دور دا چې واپس راتلو تاسو د سلوي خروج کې دنه درنه د عبادت کړی نو تاسو سلوي خروج صبر نه وکړی نو څنګه وای چې موږ د تورات منو. ولقد جاءكم یقینا راغله راوړې او تاسو ته موسی علیہ السلام بالبينات معجزه، یقینا راوړې تاسو ته موسی علیہ السلام بالبينات معجزه. د بینات مراد معجزې دي. کومه معجزې؟ سورۃ الاعراف کې براش چغنها نخوي بینات، یا د بینات مرادو د تورات هغه آیاتونه دي. نو ثم اتخذتم لرا معبودا الها په خدای سرا من بعده ورسل غدتلونا کوه تورتا وانتم ظالمون او تاسو مشرکان وای تاسو وانتم تاسو ظالمون ظلم کون کی وای یعنی مشرکان او شرکم کو شرک دا چې د عبادت هم کو. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. دا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ د دې ځنه ورستو دا یو بل خطاب دی، او په دې خطاب کې بنیادی تور باندې د دې مخکینو خطابونو اعاده ده. لکه بعینه دا د کوه تور د رفع او د رفع تور دا مسله مخکې هم تیر شوې ده چې الله یې موږ په تاسو باندې د تور دا غر راوچت، تور غر په دې باندې راوچت شوی دی. مخکې آیت نمبر 63 کې راغلی دی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. په دا 63 نمبر آیت کې ذکر شو، نو په دې خطاب کې واپس دا غي اعاده شوی ده. نو اعاده د سابقه خطابونو ده، وسره اعلان د مباهله ده. مباهله دا ذکر براشي چې مباهله څه ته وایي، نو خپل ځای کې دا ذکر روان دی. قران کې د مباهله ذکر دی، سورۃ البقره کې هم شوی دی او په سورۃ ال عمران کې به هم راشي. ودلته د يهودو سره یو بل تخیره کول، مباهله مطلب یو د خیره کول، او ورسره په سورۃ ال عمران کې به د عیسایانو سره مباهله ذکر راشي. دا د رفع الطور دا مسله په دویم ځل بعد الله وی ذکر کړل په 63 نمبر آیت کې رااله، په 93 کې ډیر ځل د اعاده وشوله. نو دا ذکر الله وکړو د دې تنبیه د پاره
چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې دی يهوديانو کومه طریقه ستا سره د نبی علیہ السلام ته وی بعینه دا طریقه د خپل اسلاف سره هم خپل مشرانو سره هم یعنی دا طریقه او د عادت د دین نه ده بلکې څنګه خوې چې ستا سره کوي او ستا سره دوکي کوي او تا دوک کوي او ستا نه مني منافقت کوي بینه دا غټال مټول دي د خپل پیغمبر سره هم کړی دی نو په دې وجبانی په دویم ځل باندې دا رفع الطور دا مسله بیان کړل الله فرمایي و اذا خیات کوي اخذنا میثاقکم چې مونږه واغستلا وعده تاسو نه یا غستو مونږه وعده تاسو نه ورفعنا فوقکم الطور او مونږ راوچت کړو تاسو را پاسه تور د تور غر سورۃ الاعراف کې ورا شوید نتقنا الجبل دا غر دی الله الموت جو خذوا واخلوا ما اغاتیناکم چې مونږ دل درکړي دی په قوت په طاقت باندې طاقت مراد بالعلم والعمل علم او عمل اول آیات کې بیا په عمل وکي واسمعوا واوري واسمعوا معنا قبول کوي اسمعوا معنا دا تاکید دی معنا د خضوع لپاره تاکید دی چې خبره قبول کوي سماع د قبول مراد ده واسمعوا دا خبر قبول کوي قالوا دی ویل سمعنا منغستا خبر واورید لا واسوینا او حکم دی نمنو سمعنا قولک واسوینا امرک خبرم دی واورید حکم دی نمنو دی آیت لګ وګوره اشکال ذهن درازي چې کله الله غر راوچت کو ول داو منی دی ویل منګه خبر اوریدل خو من وینا حالن کې دی په دغه ټیم کې اقرار کړی دی چې او الله بالکل منګه منو نو په دې وجه تیر غر کته شوی دی او نه راغورځدلې پی کدوې د سویلې وي چې ستا خبرم الله اوریدل او من وینا نو بیا خو په الله دا غر برا چولې چې دی په دې وخت کې نافرمانی کړی دا او سجده ولګولا او سجده دي سوا چې په یو سترګ باندې د غر ته کتل او په یو سترګ باندې سجده کوله داسې کګه غو نه سجده کوله وسم یو دغه شان سجده لګي بیا دا غر څنګه په خپل ځای باندې کې خودلې شو دا منافقت دوی څنګه کړی دی دې یو څو جوابونه تفاسیرو کې شوي دي دا سمعنا وعصينا دا دغه خلقو نو ویلي بلکې دا سمعنا لفظ د کبرا ویلو دي مشرانو په دغه ټیم کې چې کوم خلق موجود دي دا کبرا نو مشران نو دي سمعنا او ځکه دوی سره غمو او چې کوم کشرانو پکې نو د کشران اړو تیار نو دي تناغي پکې عصوینا وایو نو مشرانو سمعنا وایو او کشرانو صغراو پکې عصوینا وایو نو الله د مشرانو په دې خبره باندې فیصله وکړه او غر په ځای باندې کې خودل شو یو جواب دا دویم نمبر دا چې دا حاضرین خلق دوړل شو الله کوم چې حاضر خلق دي دا دوړل دي یوې پکې ویل چې سمعنا منګه منو بالکل منګ اوریدل منګه منو د بل ډلې پکې ویل چې عصوی نه منګه نه منو بیا سوال لذي چې بیا الله تعالی ولې چې خلک دوزې شنو په کار دی به پر چولې وي نو دا دې جهالت او اصل کې ډېر جاهلان خلکو او دا نازولیو دا ټیم په ټیم انعامات شوی او شو د دې اړو دا خیال نه راته چې الله به موږ نه غر راواچي دا ډاډه شو په دې کې دغه جهالت د دیو لہذا الله هغه جهل ته ونه کتل او د هغه خلکو چې کوم اعتراف کو چې موږ ومنله نو دا غوي په خپل باندې فیصله وشو غر په ځای باندې کې خودل شو سمعنا واسوینا او دې سره سره یو معنی دام شوی دا چې سمعنا واسوینا دا د یو زماني خبره نه دې په منځ کې غټه زمانه تیر شوی دا سمعنا موجوده خلقو وایو هو عصوینا دا ورستو خلقو په عصوینا باندې عمل کړی دی هغه ټیم کې ټول منلې دا عصوینا ورستنو خلقو بیا نه فرمانی وکړه لکه اکثر مشر یو شانی کشرانی بیا وران شي یو بل خپل معنی په علماء دا کړی دا چې دا جب دوه قسمه دا یو ته زبانه قال وي یو ته زبانه حال وي زبانه قال او زبانه حال په زبانه قال باندې په خپل باندې خو سمعنا او وایو خو زبانه حال باندې عصوینا چې به عمل ته تیار نه وو نو وی منله خو کوي بیان منو یې او کوي نه نو دا معنا شو قالو دی ویل سمعنا من غواوردل واسوینا غرمنینا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم واشربوا اوس کولې شی فی قلوبهم الذي پزرونو کې العجل محبت العجل دسی محبت بکفرهم الذي کفر بوج باندې د دې پزرونو کې د کفر بوج باندې د سخی د امینس کولې شی وا دا د سخی د مینې بوج باندې حتی رسیدلی چې بل عبادت بیا نو تیار د سخی عبادت کو دا څنګه کولې شی اې د سخی محبت ته په ګلاس کې په بو کې واچول شو دی وسکل دا معنا دا ودلته دوه معنی دی یو معنا خدا دا چې لكل آیت ظاهر و باطن یو ظاهر معنی یو باطن معنی ظاهر معنی دا باج تفاسیر لیکل دا چې موسی علی السلام کله راغې او دې سامری ته ویتار شکار ولې کړو ول دا بس ما خپل نفس خسته کړو خیره او توکلې او دا غینه بعد ته یوز ور خیره عالمه
او وس به وسزم او ثم لننسفنه في اليم نسفا بیا به پدې وشندم پدې دغه کې پدې سمندر کې به وشندم نو موسی عليه السلام اسکر واغست هغه ته ور واچو او چې کله ته ور واچو دا هغه ایری را واغستلې دا ایری دا پدې سین کې په سمندر کې موسی عليه السلام وروشندلې نو دا خلک ډیر زیات خپو چې ګور زمونږه غسخه زمونږه معبود سین ته واچو نو چې موسی عليه السلام را دې دې خدا ذرات زمونږ د زړه ته کوشي د خېټه ته کوشي دا کوم چې ایروا پدې سر باندې هغه زلقونه لګیدل کوم چې د سونیو دې پدې شونډو پسې ون خطل نو دا ډیر خوشاله چې د رزق دا محبت زمونږ ته نور کوشي او پدې طریقه را ناړو وځي نیو معنی دا خو ظاهر معنی دا او باطن معنی دا چې دلته د سخی محبت د دې په زړونو کې وس کولې شو مطلب دا دی چې څنګه سړی وبوس کې یقیني تور باندې دا مېده ته وبلاړ شي او زړه ته تقویت ملاو کی د قشان یقیني تور باندې د دې په زړه کې د سیدا محبت پروت د سیو لکه دا چې په ګلاس باندې سکلې نو دای معنا شو او شربوا فی قلوبهم العجل او اس کولې شوی دې په زړه کې محبت د سخی به کفر ابن دې کفر په جوانه قل وایا تبع سبد ما اغش یامرکم به چې حکم کوي تاسو به په غیبان ایمانکم ساز ایمان دا څنګه ایمان دي تاسو وایي چې موږ په تورات باندې ایمان دي نؤمنو موږ ایمان راوړو دا څنګه ایمان دی چې دا ایمان تاسو ته وایي چې تاسو د عبادت وکړئ ایمان خو چاته دا حکم نه کوي ان کنتم مؤمنین که تاسو صحیح مسلمانان یې قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین دا په دې اخر خطاب کې د سابقو خطابونو اعاده وشولا او دا په اخر کې وسو اعلان د مباهله دا مباهله په سورته آل عمران کې هم ذکر شوی دا او په دې ځای کې هم ذکر دا په آل عمران کې د عیسایانو سره دا مباهله ذکر شوی دا چې کله وفد نجران راغی او د نبی علیہ السلام سره مناظره وکړه بحث وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دلایل ویل او غوینه منل نبی او نبی علیہ السلام دلایل خو تاسو نه منی راضی بل چلو راضی تاسو راوځي د میدان ته خپل برا شي بچي براولي خزي براولي زب مرا شما بچي بزما یو زما مطلب خزي وي حسن حسین بچي دي زما من براوزو او ثم نبتهل بیا الله تعجزي وکو مباهله معنا الله تعجزي کول فنجعل لعنه الله بیا بد الله لعنت الكاذبين په دروژن باندې وګرځو چې الله سوق دروغ وي نو پاغي باندې است لعنت په دی باندې وکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی ته ویل هغه ټیک دا په سوال باندې دی رال نبی علیہ السلام راوته دی حسن حسین حضرت علی دا وسره دی کله چې دوی نبی علیہ السلام ولیدو چې راوته دی نو هغه یو مشهور دویل چر نه وضو او کوم مباهله مو کړل دا پیغمبر صحیح پیغمبر دی وګوره الله به هلاک نو سبانه وکړل مباهله نه انکار وکړو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویلو چې ان الهلاك قد تدل على وفد نجران هلاکت مالی دو چې د نجران د وفد د پاسه را زوړندو او کدی لاس اوچت کړي نو پور مدي سوځیدلې نو دا زمنګ د پښتانه وته قهر ختم وای دا قهر ختم نو قهر ختم خو نه ثابت دا مباهله نو دلته نبی صلی الله علیه وسلم يهوديانو ته مسلسل دعوت ورکي او دوی نه مني نو په اخر کې الله ورته وی چې آسان چل وسره وکا چې تاسو نه منئ او تاسو وای چې دا جنت زمنګ دي صرف زمنګ دي د بل چا بګی نشتا نو فتمنوا الموت راځي چې څوک دروغجن دي دا غوډه لپاره مرګ غواړي موږ به موږ غواړو تاسو موږ غواړي الله ته چې الله څوک دروغ وي ته مړکا نو دا مباهله وو يهوديان دې ته تیار نشو او ځکه تیار نشو چلان دی و چې يهوديان د عمر ډیر زیات شوقیان دي عمر ډیر زیات خوښ دي یو دا مباهله ده دویم نمبر دلته بل تفسیر مشتاقه تفسیر دا دی چې الله وی په دې حکمونه باندې دی و نه منل قباحتونه نورم زیات شو او دا خبره کوي چې لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى او نحن ابناء الله واحباؤه من الله دوستان دي الله د بچو په شان دي موږ په جنت ته ځو نو ورته وایي چې تاسو جنتیان نه یو غزان د پاره جنت خاص کوي نو راځي دې سوي چې مرګ وغاړي وی چې الله مونږ مړ کوي نو چې مړ شوي نو د مرګ نه خو جنت ته ګم جنت ته تاسو زر لاړ شي څنګه مړ شي جنت ته بلال شي نو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته چې راځي تاسو مرګ وغاړي ځکه د مرګ نه بعد جنت خو په دنیا کې نشته دا خو د مرګ نه بعد دی مرګ وغاړي جنت ته بلال شي نو دې لاغین انکار وکړو دا دوه تفسیر دلته شوی دي علماء دلته راجح تفسیر دا اول نمبر دی د مباهله دا ځکه
چې الله ورته په تمنوا الموت مرګ غواړي او مرګ وختل خو ګناه ده د مرګ ارزو خو ګناه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الا لا يتمنين احدكم الموت من ضر مسه خبردار یو سړی با تکلیف د وجنا چې چاته تکلیف ورسېدو د مرګ تمنا به نه کوي دلته څنګه الله ورته تاسو مرګ غواړي یو خدا چې د مرګ تمنا ګناه ده یو دا ده د مرګ سوال دا ګناه ده خو بیا یو سوال لازم چې صحابه کرامو چې دا تمناګانی کړې دي نو جوابدار صحابه کرامو مرګ نه دی غوښتل شهادت غوښتل د شهادت غوښتل عبادت ته مسلم شریف کی حدیث ته رسول الله فرمایي من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه یو سړی په صدق باندې د الله نه شهادت غواړي که په خپل بستر باندې مړ شي بیا هم الله د شهیدانو په سر پیرا پاسي او شهادت غوښتل دی هغه مرګ نه غوښتل دویم نمبر دا چې کوم صحابه کرام مرګ غوښتل دي د خپل دین او د خپل ایمان د حفاظت د لپاره غوښتل دي او دا جایز ده د خپل دین او د خپل ایمان د حفاظت د لپاره د مرګ تمنا کول دا جایز دي لکه نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې تمنا کړی دا الله تعالی و چې کله په خپل بندگانو کې د فتنې اراده وکي نو فقذنی الیک غیر مفتون الله بیا ما واخلا او فتنو کې ما چوانو د حفاظت د وجنا د دین د حفاظت د وجنا د ایمان د حفاظت د لپاره د مرګ تمنا به جایز ده او مریم علیه السلام هم کړی و چې یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا او دای په دې وجه کړو چې خلک را باندې الزام ولګي زما دین با خلکو ته داسې شکمن غني صحابه کرامو د مرګ تمنا کړې ده نو هغه په دې وجه باندې کوله چې زمون د مرګ نورست ملاقات د رسول الله او د صحابه کرامو سره کېږي دنیا کې تنګ یو نور د دنیا د مصیبت د وجه مرګ وختل ګناه ده لہذا دا تفسیر په دې وجه باندې کمزور دی یو ده او دویم نمبر دا خبر علماء کړی ده چې بل پرس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته ویلي چې بتمنوا الموت او دې مرګ مراد وي نو دویم نبی علیہ السلام ته ویلو چې تاسو مرګ ولې نه غواړئ چې مونږ ته وایي چې مرګ غواړي چې جنت تلار شي نو تاسو هم دا تمنا کوئ دا وایي چې مونږ جنتیان یو ځکه صحابه کرام مونږ جنت ته ځو يهوديان مونږ بزو نبی صلی الله علیه وسلم ورته تاسو تمنا د مرګ کوي چې تاسو جنت تلار شي دا اعتراض دین کولې شو چې تاسو غواړئ مرګ نو تاسو به جنت تلار شي نو مخکې ورانه مړ شي مدینه مونږ ته وزګار کوي دا اعتراض هغه کولې شو او دریم نمبر دا علماء لیکلي دي چې جنت دا مرګ وختل د دې لپاره لازم نه دي چې دا واخه سړی جنتی نو جنت کېدل مستلزم موت لره نه دي چې سړی مړ شي خامخا به جنت ته ځي دې وجنا دا مسله ده چې دلته اعلان د مباهله دی چې راځي مرګ به وغواړو د هغه چا د لپاره چې کم پر دوانو ډلو کې دروغجن ده د دې مباهله مسله به ان شاء الله تفصیل باندې التم راځي خدا مباهله او دا مناظره کې علماء لیکلي دي چې د دین په کار کې مباهله جایز ده دین په کار کې او خدای د پاره شرطونه دي کدا شرطونه پکې وي نو بیا به دا مباهله جایز وي او کدا شرطونه پکې نه اساس سره د خپل زړه د بڑاس د استو د پاره کوي یا په عام خبر دا مباهله کې دا بیا ناجایز ده هغه شرطونه داري تور دین مسله کې اوسو کې نه مني بیا مباهله وکي خدای سره سره چې نه مني تاو په دلایل باندې پوي کړی یو دا چې په دین په مسله کې دویم نمبر دا دعوت به ور کړی بیا دریم نمبر دا د دعوت په نتیجه کې چې دا کوم شکوک او شبهات دي داغي جوابونه هم دي کړی سلورم نمبر دا چې دا مباهله په اصول د دین کې په فروع د دین کې بنوي دا مباهله په عقاید کې سره کوي یو سره واستاخیده خراب ده او ته استاده خراب ده ورازي چې الله تکینو او دس وکو الله تعالی سجد کو چې الله تعالی کم قسمن کې گمراه ده تباہ او برباد کینو دا مباهله به ال جایز بیا په عقیده کې به جایز او په فروع کې داسې په اختلافي مسلو کې چې امین په تیز ویل پکار دي په مذهبانه او پاتې حویل پکار دي کنه دي پکار نو دا فروعي او فرعي مسائل دي نو په دې کې مباهله نه ثابت هو دارنګ په اسماء او د صفاتو کې سلفونه دا مباهله باقی شوی دی عبد الله ابن عباس به هم مباهله کړی د بعضی خلکو سره علامه ابن قیم رحمه الله ما کړی دا د الله تعالی په توحید کې دا مباهله چون کې د قیمه مسله ده نو باقی کې به جایز ده نو قل وای ورته ان کانت لکم الدار الاخره کچرتوی استاسو لپاره دار الاخره او اخره کور اخروی کور جنت خالصتن معنا یوازي یو انا د خالصتن یوازي استاسوی من دون الناس سوا د خلقنا صرف استاسوی د بلچا بګی نه نو خالصتن یوازي استاسو فتمنوا الموت نمرغ غړی د چا لپاره علی اکذب الفریقین ان کنتم صادقین کدا سرشتنی الله ولیتمن چرتهم ولنکای بما داغي گناہ په جبانه قدمت ايديهم چې مخ کړي دا د دې لاسونو چې هغه بیاي وجلي دي
تورات کی تحریف کړی دی معجزې ندی منلی والله تعالی علیم بالظالمین دا ظالمان پیجنی ولا تجدنهم خامخا تب ولا تجدنهم او خامخا تب دا يهوديان احرس الناس ډېر حارس په خلکو کې علی حیات په ژوند باندې ان ژوند يهوديانو ډېر زیات خوښ دي ډېر حارس دي ومن الذين اشركوا دو معنی دي یو معنی دا چې لتجدنهم احرس الناس على حیات یو احرس الناس حارس دي په ټولو خلکو کې په ژوند باندې ومن الذين او د هغه خلق د خلقونه هم حارسان دي ومن الذين د هغه خلقونه هم حارسان دي اشرکو چاوي شرک کړي دي یعنی د مشرکانو نه هم دا ژوند ډیر زیات خوښ دی په کار خدا وا چې د مشرکانو ژوند ډیر زیات خوښ دی ولی ځکه هم ينکرون البعث مشرکان د بعث نه انکار کوي فلا يبالون بالموت د مرګړو پروا نه کوي او هر چا اهل کتاب دي په هم يؤمنون بالبعث دی خو د بعث نه انکار نه کوي په دې باندې ایمان راوړي نو په کثرت الاثام يخافون عن الموت ډېر ګناهونو په وجه د مرګ نه یریږي نیو معنا دا ومن الذين اشركوا دا خلقونه زیات خوښ دي چې مشرکان دي دویم نمبر معنا دا ومن الذين اشركوا ځان جمله دا د سوایا ومن الذين يودل دا هغه خلقونه اشركوا چې مشرکان دي دا غوي هم مرګ ډېر زیات خوښ دي ومن الذين اشركوا قوم احرس الناس دا معنا دا او دا خلقونه چې مشرکان دي یودل دا چې مرګ ډېر زیات خوښ دي یود غواړي احدهم هر یو کس پدې لو يعمر ارمان او کاش عمر ورته ورکړل شي غواړي هر یو کس پدې کې ارمان چې عمر ورته ورکړل شي الف سنه زر کالا وما هو بمزحزحه من العذاب اي يعمر وما هو دا هو چا ترجه دي یا خدا هو ضمیر مبهم دی او تفسیر ورستو هغه د شوی د ایو عمر تفسیر دی دا معنا وکا وما هو او نه دیدا بمزحزه خلاصون کې دلرا من العذاب د عذابنا سشه ایو عمر عمر ورکول ایو عمر معنا عمره عمر ورکول دا عمر ورکول دا د جهنم د عذاب نه خلاصول نو هو ضمیر مبهم شو او تفسیر ایو عمر شو دویم نمبر وما د دې ما هو د هو نه د عمر بیرته مراد دی دا معنا وکا وما هو نه د عمر ای بمزحزه بچ کون کې دلرا خلاصون کې دلرا من العذاب د عذاب نه ایو عمر بالپرس کو عمر ورته ملاهم شي او دریم نمبر دا هو نه مراد دا احدهم دی وما هو نه دا احدهم دا هر یو کس پدی کې بمزحزه خلاصون کې دلرا من العذاب د عذاب نه ایو عمر کو عمر ورته ملاهم شي نو درې معنی دي والله بصير بما يعملون الله تعالی نظر کوي بصیر لیدون کې به ما يعملون دي په عمل باندې نو عمل ګوري لہذا دې د مر تمنا و نکړه نو مباهله ته تیار شو او نه ځان د پاره مرګو ته معلومه دا شو د دروغجن دي چې یو سړی کله عقیده برابرۍ نو هغه به مباهله ته ځان بالکل تیار رہی